tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ورستیو پرله پسې ماتو وروسته د لوبډلې د رهبرۍ لوبډلمشرۍ او د لوبغاړو د انتخاب په اړه په کوردننه او ټولنیزو رسنیو کې پراخ بحثونه راپورته شوي دي. دا بحثونه تر هغه لا پسې ډېر شول کله چې د افغانستان ملي لوبډلې جون میاشت کې له هند سره په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې پرله پسې ماتې وخوړې. دغه پایلو وروسته د لوبډلې پر کړنو لوبډلمشرۍ او د لوبغاړو پر انتخاب جدي نیوکې وشوې. په همدې فضا کې د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریاب په خپل فیسبوک پاڼه د ملي لوبډلې د لوبډلمشر حشمت الله شهیدي او د ځینو نورو لوبغاړو د رول په اړه خپل نظر څرګند کړ. نوموړي ولیکل چې حشمت الله شهیدي باید د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او په لوبډله کې خپل ځای مناسب لوبغاړي ته پرېږدي. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو ولس ګډه شتمني ده او باید د چا شخصي ملکیت یا میراث ونه ګڼل شي او نه هم پکې د کورنۍ غړي په میراثي ډول ولوبول شي. د فرهاد دریا د څرګندونو ته د افغانستان د ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق توند خبرګون وخود. هغه فرهاد دریا د لوبغاړو په سپکوي تورن کړ او ویل چې د افغانستان هر لوبغاړی یو واقعي اتل دی او د هغوی په اړه ملنډې وهل مناسب کار نه دی. نوموړي له فرهاد دریا وغوښتل چې په خپل برخه کې پاتې شي او سپورتي موضوعاتو کې له احساساتي څرګندونو ډډه وکړي. د دې دواړو له یادو څرګندونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې بیلابل خبرګونونه مخته راغلل. ځینو کارکونکو د فرهاد دریا نظر سم وباله او ویل د هغه غوښتنه د ولس غوښتنه ده، خو ځینو نورو بیا د نوین الحق دریځ ملاتړ وکړو او هغه یې د لوبغاړو د دفاع په توګه یاد کړ. د کرکټ ځینې څارونکي بیا وایي چې د افغانستان ملي لوبډله د ټول هیواد استازیتوب کوي، نه د کوم شخص یا ډلې شخصي ملکیت. د کرکټ څارونکي ودان مینوال اسپیس پښتو ته ویلي پر لوبډلې سالم نیوکې طبيعي حق دی او خلک کولای شي د لوبډلې د کړنو په اړه خپل نظر څرګند کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې د خلکو سالم نیوکې جدي وڅېړي او د لوبډلې د کمزورتیا د اصلاح لپاره عملي ګامونه واخلي. اګو ګورو د لوبډله ملي لوبډله ده، یعنی د یو شخص لوبډله نه ده، نه دا یو شخص یادېږي ځکه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله. نو کله چې لوبغاړو نه خلک تمه لري، خلک دوی سیالي تعقیبوي په ساتونو باندې، نو دا هم حق لري چې په خپل ملي لوبډله کې هغه کسان وغواړي چې هغوی وړتیا لري. نو خلک د نیوکې حق لري او د نقد حق لري. بل د مینوالو نیوکې که چېرته هغوی سمې او سالمې اوسي هغې ته باید لبیک وویل سي او کرکټ بورډ باید دغې برخې ته ډېر پام وکړي. که اوس وروستیو کې وګورو مثال د حشمت پر وړاندې یا د شرف الدین اشرف پر وړاندې یا د نور لوبغاړو پر وړاندې چې مثال فرید ملک پر وړاندې چې خلکو کمپاین پیل کړی، دا د دې لپاره دی چې دوی په لوبډله کې ډېر نور داسې لوبغاړي په 19 کلونو کې فعالي په لوبډله کې شته چې تر دوی په ځلونو ښه وړتیا لري. خلک غواړي چې هغوی رامخته کړي. همدغه نیوکه ده چې دا لوبډله سازي او لوبډله ښه مخته وړي. د کرکټ یو بل څارونکی هم ورته نظر لري. نوموړی وایي پر لوبغاړو نیوکې د خلکو حق دی، خو باید سالمې، مسلکي او د کرکټ له فني اړخونو سره برابرې وي. د هغه په باور دا مهمه ده چې نیوکه کوونکی د لوبې له تخنیکي اړخ سره بلد وي، ځکه بې اساسه یا احساساتي نیوکې کولی شي د لوبغاړو پر روحي حالت منفي اغېز وکړي. نوموړی دا هم وایي چې لوبغاړي باید د خلکو د رغنده نیوکو پر وړاندې احساساتي غبرګون ونه ښیي، بلکې له هغو څخه د پرمختګ لپاره ګټه پورته کړي. خلک د نیوکې حق لري، خو د سالم نیوکې داسې نیوکه چې هغه پر ځای وي او هغه مناسبه نیوکه وي، نه داسې چې د لوبغاړو توهین پکې وشي یا شخصي حریم ته پکې داخل شي. هغه څوک چې مثلا مسلکي په کرکټ باندې پوهیږي هغوی باید نیوکې وکړي، نه دا چې مثلا شخصي عقدې پکې یا سمتونه پکې وپالي. خلک حق لري چې خپل نظر ووایي، انتقاد وکړي، خو سالم انتقاد، نه داسې چې هغه د لوبې نه بهر وي یعنې یو شخصي حریم ته داخليږي. نو ځینې وخت کې د مینوالو چې د هغه انتقادونه ښه تمامېږي، خو ځینې وخت کې چې دی به په لوبغاړو باندې یو ډول ذهني فشار راوړي، یعنې متوجه کېږي چې یاره ما پرفارمنس ونه کړ یا مې کارکردګي ونه کړله، نو زه به بیا د نیوکو سره مخ کېږم، یو ډول ذهني بې ثباتۍ سره مخ کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ نظر هم واخلو، خو د بورډ ویان د دې راپور تر خپرېدو
زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د مشرانو لوبډلې د نړیوالو سیالیو په کچه ښه نوم موندلی دی. خو د لویو ټورنمنټونو او قوي لوبډلو پر وړاندې ځینې وخت ماتې د دې لامل شوي چې د لوبډلې د انتخاب، تکتیک او مشرتابه په اړه بحثونه راپورته شي. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.